لبيك اللهم لبيك لبيك لا هغه شربت څښل چې خوشبويي ولري. 190 پوښتنه: د احرام په حالت کې هغه شربت څښل چې خوشبويي ولري څه حکم لري؟ ځواب: که احرام والا هغه شربت وڅښي چې خوشبويي یې ډیره وي، دم پرې لازم دی. که یې خوشبويي لږ وي، نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو صدقه د غنمو لازمه ده. خو که یې د خوشبويي د کموالي په صورت کې تر یو وار زیات په یوه مجلس کې وڅښل، نو دم پرې لازم دی. او که خوشبويي ډیره وي یا یې پر یوه مجلس کې تر یو ور زیات وڅښي، نو که یې د مریضۍ په وجه دغه شربت وڅښل، د ده اختیار دی که 3 روژې نیسي او که 6 مسکینانو ته نیمه کاسه یعنې پاو کم 2 کیلو غنم صدقه کوي. او که دم حلالوي او که خوشبويي کمه وي او یا یې د مریضۍ لپاره لږ وڅښل، بیا د ده اختیار دی که نیمه کاسه غنم یو مسکین ته ورکوي او که یوه روژه نیسي. د خوشبويي د ډیر او لږ تفصیل د مخه تیر شوی دی، هلته یې اوریدلی او کتلی شئ. اللهم لبيك.